الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ننني درس موضوع د حج اهمیت او حج په چا باندې واجب دی. حج د اسلام د ارکانو نه یو بنیادی رکن دی، پنځم. الله او د الله رسول په هغې باندې حکم کړی. قرآن کریم کې الله فرمایي: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. د الله رب العالمین د پاره په خلکو باندې د بیت الله حج فرض دی. چا چې هغې ته د لارې طاقت کیږي او څوک چې کفر وکړي، نو الله رب العالمین د ټول عالم نه غني دی. اعلی د فرضیت او د وجوب د پاره راځي. او بیا الله رب العالمین فرمایي: ومن کفر، یعنی الله تارک د حج د کافر په نوم باندې یاد کو. نو دا ډېر تاکیدي حکم دی. او عام علما ذکر کوي چې کوم یو انسان د حج د فرضیت عقیده نه ساتي، دا کافر دی. او چې څوک د حج د فرضیت عقیده ساتي او په هغې کې تاخیر کوي، نو دغه نقصانی صفت موجود دی. قرآن کریم کې الله رب العالمین بل ځای کې حکم کړی دی ابراهیم علیه السلام ته: وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، ای ابراهیم ته خلکو ته د حج اعلان وکړه. امام ترمذي رحمه الله او بعض نور اهل علم او محدثینو په صحیح سند باندې حدیث نقل کړی دی د علی ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه نه، چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. کوم یو انسان چې د توخې مالک وي او سورلی لري چې د په حج ته ځان ورسوي، یا نن سبا د ټیکټ خرچه لري او د حج ونه کړي، نو په ده هیڅ پروا نشته چې د یهودي مړ کېږي او که نصراني، ځکه د ایمان د اسلام هغه د اسلام ارکان عملي نه کو، په اصطلاح د اسلام نه وتلی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج. د اسلام آبادی په 5 دعایمو باندې قائمه ده: د لا اله الا الله گواهی، د منځ پوره پابندي، زکات ادا کول، د رمضان المبارک روزه نیول او د بیت الله حج کول. نو دا د اسلام د بنیادی ارکانو نه دی چې په کوم اسلام آبادی ولاړه ده. بیا علما ذکر کوي چې د سبیل نه مراد ذات او راحله ده، یعنی دومره توخه چې دی په حج ته لاړ شي او دومره سورلی یا نن سبا مطابق ټیکټ چې دی حج ته پې ورسېږي. بیا علماء کرام د حج د فرضیت مشروعیت ذکر کوي او قرآن کې الله ته اشاره کړې ده، فرمایي: لیشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. دې دپاره چې دوی حاضر شي د هغه څه فایدو ته چې د دوی دپاره یو د الله نوم په ایام معلومات کې یاد کې په هغه څاروو باندې چې الله ما دوی ته ورکړي دي. نو منفعت په حج کې
هغه بندگانو ته راجع دی، الله ته راجع نه دی. ځکه الله فرمایي چې الله غنی عن العالمین، د الله حج ته ضرورت نشته، لیکن مخلوق ورته ضرورت لري. بدا د دې دا بنیادی حکمت دا دی چې د حج فرضیت په بنیاد باندې د الله ذکر بندگان وکي. لکه څرنګه چې حدیث کې راځي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، امام ابو داود ترمذی د عائشه رضی الله عنها نقل کړی دی، انما جعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروه لاقامه ذکر الله. الله رب العالمین د جمراتو وشتل او د صفا او مروه تر مابین سعی کول په دې بنیاد باندې فرض کړی دي چې د الله ذکر قائم شي. د حج په فرضیت باندې د ټولو علما او مسلمانانو اجماع ده چې دا د اسلام د ارکانو نه یو رکن دی او دا په عمر کې یو کرت فرض دی، او په ټولو مسلمانانو په هر کال کې فرض کفایي دی چې اوس مسلمانان حج کوي نو د نورو ذمه ساقطیږي په دې بنیاد چې هر کال حج ته په دوی باندې حاضري فرض نه ده. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه فرمایلی دی چې حج په کال کې یو کرت فرض دی. ارچ عمره ده، د عمرې په باره کې د اکثر اهل علم قول دا دی چې دا هم واجب ده. ځکه کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وشوه چې هل علی النساء من جهاد، اذا الله رسول په زنانو باندې جهاد شته، هغه فرمایل نعم علیهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمره، او په زنانو کې جهاد فرض دی، خو داسې جهاد چې پای کې جنگ نشته چې هغه حج او عمره ده. حدیث امام احمد ابن ماجه په صحیح سند باندې نقل کړی دی. نو کله چې الله رب العالمین دی حدیث کې ذکر شو چې په زنانو باندې عمره واجب ده، فرض ده، نو په نارینو باندې بالطریق الاولا. دغه وجه ده چې نبی صلی الله علیه وسلم نه یو کس پوښتنه وکړه، یا رسول الله ان ابي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمره ولا الضعن. اذا الله رسول زما پلار بوډا دی، هغه د حج او د عمرې کولو الته د سفر کولو طاقت نه لري، نو زه څه وکم؟ نو نبی علیه السلام ته فرمایل حج عن ابيك واعتمر، د خپل پلار نه حج وکا او داغه نه عمره وکا. دی حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د عمرې کولو په حکم فرمایلی دی. حج په باره کې د اهل علم اتفاق دی چې حج په کال کې یو کرت فرض دی، او چې د دې نه کم زیاتی کیږي نو هغه نفلی دی. لکه څرنګه چې حدیث امام مسلم رحمه الله په خپل صحیح کې نقل کړی دی د ابو هريره رضی الله تعالی عنه نه، هغه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل صحابه کرامو ته خطبه کوله، نو په دې خطبه کې ویل یا ایها الناس قد فرض علیکم الحج فحجوا، ای خلکو په تاسو باندې حج فرض کړی شوی دی نو حج وکړئ. په دې کې یو کس پاتې د ویل چې فی کل عام یا رسول الله، په هر کال کې فرض دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته غصه شو، لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، که چرته ما ویلې وی چې او نو بیا به تاسو باندې هر کال فرض شوی وی، بیا به ستاسو طاقت نشه نه کېدلی. نو بیا یو فرمایل الحج مره فما زاد فهو تطوع، حج یو کرت دی چې کم زیاتی کېږي نو هغه نفلی دی. خو په مسلمان باندې دا خبره ضروری ده چې هغه حج ادا کولو ته جلتی وکړي که وسې رسیږي، او چې کله بې عذره رستو کوي نو د سناسه ګناهګار دی. ځکه د الله نبی فرمایي تعجلوا الى الحج، ای مؤمنانو حج ته جلتی وکړئ. وی ولی فإن احدکم لا یدری ما یعرض له، ځکه په تاسو کې یو تن نه پوهېږي چې سبا دته څه راپېښه ده. نو په دې وجه باندې حج هغه فرضي دی او حج باندې اهتمام کول ضروری دی.